السلام علیکم درنو زده کوونکو ټول روغ جوړ ښه یاستئ مننه زه هم ښه یم هیله ده چې تاسو به هم ټول جوړ او روغ یاستئ مخکې له دې نه چې تاسو راشئ تاسو پوهېږئ چې ما څه کول ما دا ورقې لوستلې ورقې په دې پوهېږئ چې دا ورقې پاڼې څه شی دي کتاب مې لوسته کتاب په دې پوهېږئ چې کتاب څه دی کتاب مې لوسته خو دا چې کتاب څه دی مونږ به یې لولو مونږ به یې وایو خو کتاب اصلا له ورقو څخه جوړ شوی وي که تاسو وګورئ هر کتاب که تاسو راواخلئ کتاب به ورق څخه جوړ شوی وي که تاسو دا کتاب راواخلئ دا هم له څه شي جوړ شوی له ورقو څخه جوړ شوی که بل کتاب راواخلئ هم له څه شي څخه جوړ شوی همدغسې له ورقو څخه جوړ شوی کتاب یوه ورقه کتاب نشي کېدلی کتاب پوښ لري مثلا دا ستاسو د اول ټولګي کتاب دی د دریم مضمون عنوان لري او کله چې تاسو کتاب خلاص کړئ بیا اوله ورقه وي بیا د بسم الله ورقه وي بیا موږ ورته فهرست وایو فهرست دلته موجود وي یا نو بیا مواد پکې تعریفونه یې پکې مضامین یې پکې عنوانونه پکې دې ته وایي کتاب دا خو فزیکي شکل شو چې تاسو ولید چې دې ته وایي چې کتاب کتاب که هر ډول وي که کتاب په هره ژبه کې وي کتاب دی خو تر ټولو نه معتبر کتاب هغه قرآن کریم دی قرآن کریم چې له 150 سپارو 114 سورتونو څخه جوړ شوی دا خو فزیکي شکل دی چې موږ تاسو وینو چې دې ته موږ تاسو کتاب وایو پاڼو ورقو مضامینو موادو عکسونو دې ټولو نه جوړ شوی وي نو دې ته وایي کتاب دا یو شکل صحیح ده ګلونو زده کوونکو نن به په کتاب خبرې کوو چې زما ډېر زیات خوښي باور وکړه چې په هر ژبه کې وي که هغه په پښتو کې وي که هغه په دري کې وي که هغه په انګلیسي کې وي که هغه په نورو ژبو کې وي ډېر زیات مې خوښېږي چې کتاب ولولم خو مخکې له دې نه باید تاسو سره خپل کتاب موجود وي چې هغه د دریم ټولګي د پښتو مضمون کتاب دی او نن به موږ تاسو کوم مخ لولو 14 مخ به لولو چې هغه د څه شي په هکله دی د کتاب په هکله دی ګلونو زده کوونکو دلته تاسو دوه انځورونه وینئ په دې به هم خبرې کوو زما سره یو څو انځورونه نور هم دي په هغه به هم خبرې کوو مخکې له دې نه چې خبرې وکړو خبرې شروع کړو چې کتاب څه شی دی او تیر درس هم تمرین چې ما تاسو درکړی و هغه به مو هم انشاءالله چې کړی وي کوم کړی نه وي نو بیا ما در سره اوبه خړېږي بیا زموږ تاسو ترمنځ اړیکې بیخي خرابېږي باید تاسو هغه ترسره کړئ سمه ده انشاءالله وعده ده بالکل ها راځئ ګلونو زده کوونکو له ما سره 4 سپین کاغذونه دي انشاءالله چې تاسو به یې وینئ زه یو توری دلته اړوم تاسو وګورئ چې په دې کاغذه کې دلته چې لیکل شوي دي چې لیکل شوي ته نو دا نور کې به چې شي کوم توري به موجود وي کوم توري به موجود وي آفرین زه دغه هم اړوم اوهو دلته خو کاپ راغلی نو تیو کاپ نه پوهېږم نو تاسو فکر کوئ چې دا دوه نورو تورو کې به کوم توري به موجود وي آفرین دا به نو څه شی وي دا خو الف شو نو یو توری پاته شو تاسو فکر کوئ چې په دې یو توري کې به چی وي په دې یو توري کې به څه شی به وي ب څو توري شو اوس 4 توري شو نو دا 4 توري که اوس موږ وګورو تکاب هېڅ شی هم نه راځي نو تاسو فکر وکړئ له دې 4 توري به کومه کلمه جوړه شي چې هغه به زما ډېره خوښېږي آفرین زنده‌باد نو زه به چې شی جوړ کړم تی نه تاسو ما ته ویلې کاپ به دلته راوړم بیا به څه شی ویسم دوهم به راوړم څه شی تی نو بیا به نو له تی سره خواته چې راوړم دا هم الف او بی به دلته راوړم چې څه تی نه جوړ شي کتاب چې تی نه جوړ شو اوس کتاب نو نن به موږ تاسو د څه شي په هکله خبرې کوو د کتابو په هکله باندې نو ځکه له دې 4 تورو
نه چې جوړ شو یوه ډیره لویه عظیمه ښکلې کلمه چې هغه کتاب دی، چې هغه چې دی کتاب دی. په انګلیسي کې خو تاسو پوهیږئ چې بک ورته وایي. صحیح ده؟ ګلنو زده کوونکو پوښتنې هم شته دی، کوم ډول کتابونه مو خوښیږي؟ دا چې کتاب مې تاسو ته وویلې په کتاب کې ډیر زیات شیان نوي معلومات موجود وي. اوس خبره اول دا ده چې ستاسو کوم ډول کتاب خوښیږي. زما خو چې کوم ډول خوښیږي هغه به زه تاسو ووایم، بیا تاسو له خپلو ملګرو دوستانو کورنۍ غړي سره شریک کړئ. زما کتابونه خوښیږي چې په هغه کې کیسې موجودې وي. چې موجودې وي؟ کیسې موجودې وي. هغه کیسې که د پیغمبرانو وي، هغه کیسې که زموږ د لویانو وي، که هغه کیسې د هر شي په هکله وي، د ټولنیز ژوند په هکله وي، کیسې مې خوښیږي. ما تاسو ته مخکې په ټوکو کې په ټوکه هم یوه کیسه کړې وه، هغه د زمریو د شپون کیسه مې چې درته کړې وه. همدغسې کیسې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې هغه څنګه کم واورم. که هغه د تاریخ په هکله کیسې وي، که هغه د ساینس په هکله کیسې وي، که هغه د توپانونو په هکله کیسې وي، نو د کیسو کتابونه مې ډېر زیات خوښیږي. بل مې د خپل ښوونځي، کله چې زه په ښوونځي کې وم، باور وکړئ چې د هر کتاب مې څنګه کو ډېر زیات مې خوښېده. د پښتو کتاب مې خوښېده، کیسې پکې وي، ټوکې پکې وي. همدغسې د دري کتاب، د دیني علومو کتاب مې بیا بیخي خوښېده. هم پکې د پیغمبرانو کیسې وي، هم پکې نورې کیسې وي، کې د جنګونو د جهاد کیسې پکې وي په هغه کې. همدارنګه د ښه ژوند کولو کیسې وي پکې، او د مور و پلار کیسې پکې وي. موږ ته یې دا ښودل چې د مور و پلار به څنګه احترام وکړي. او همدارنګه موږ ته ځینې آیاتونه، سورتونه را زده کړي وو هغه کتابونو. نو ځکه مې هغه مې ډېر خوښېدل. د تاریخ په هکله بالا کیسې پکې وي، د تاریخ کیسې وي پکې، څه څه شی وو په افغانستان کې پخوا، څنګه موږ راغلي یو، څنګه موږ پیدا شوي یو، او د ډېرې زیاتې کیسې پکې وي. همدغسې د ساینس په کتابو کې بیا نو د ساینس د ستورو د سپوږمۍ کیسې پکې وي. همدغسې د موسمونو د واورو د دې شیانو کیسې پکې وي، د ساینس بیالوژي کې هم کیسې. خو ټول کتابو سره مې ډېره زیاته وي. اوس چې په مکتب کې ښوونځي کې نه یم، د هغه نه فارغ شوی یم، نو اوس مې بیا ازاده مطالعه ډېره زیاته خوښېږي. د هر شي په هکله، د ارواپوهنې په هکله کتابونه لولو، د ټولنیز ژوند چې څه ډول ژوند تېر کړو، د مور و پلار په هکله کتابونه لولو، سیاسي کتابونه دي هغه لولو. نو ډېر زیات مې خوښېږي دا کتابونه. او تر ټولو نه ښه کتاب چې دی هغه قرآن کریم دی. که څه هم په معنا یې لږ لږ پوهېږو، خو کله چې لولو سخت خوند ترې نه اخلو. نو هغه چې دی بیا تر ټولو نه معتبر کتاب دی چې نه بدلیږي، نه ختمیږي، نه زړیږي، او دومره علم پکې پروت دی چې بیخي ډېر زیات علم دی پکې. نو هغه بیل کتاب دی. سمه ده؟ راځو دوهمې پوښتنې ته وایي پرته له درسي کتابونو نو کوم کتابونه نور تاسو لولئ؟ تاسو کوم کتابونه لولئ؟ آفرین. ما تاسو ته وویلې د کیسو، د تاریخ، د جغرافیې، ارواپوهنه، د طب، د ټوکو کتابونه، درسي کتابونه، د هغه چې په هره ژبه کې وي، هغه چې په هره ژبه کې تاسو پوهېږئ. سیاسي کتابونه هم خلک لولي. صحیح ده؟ نو دا ټول کتابونه څنګه کېږي؟ انسانان لولي. ستاسې له نظره د کتاب لوستل څه ګټې لري؟ همدغه پوښتنه ده چې زه ورته غلی کېږم چې د دې معنا به څه وي. ګورئ درنو زده کوونکو، د کتاب ګټې به څه وي؟ د دې کتاب چې د ما سره د دې ګټه به څه وي؟ ګورئ، تاسو ګورئ په دې کې دغه سړی چې دلته کتاب لولي څومره ډېر کتابونه ورته پراته دي. یو خدا دی کله هغه خلک چې هغه کتابونه لولي د هغوی ذهنونه څنګه وي؟ ډېر پراخ وي او ستړیا احساس نه کوي. حتی ډېر داسې وګړي شته دی چې ستړي شي کتاب راواخلي، کتاب مطالعه کوي. یوازې درسي کتاب نه چې تاسو یې ښوونځي ته وړئ، نور ډېر زیات کتابونه شته دی. نو یو خدا ده چې که ته چېرته کتابونه لولې، ستا دغه ذهن به پراخ وي، د هر شي په هکله به ډېر ښه نظر لري، ډېر ښه نظر لري. که تا نه د یو څوک څه شي پوښتنه وکړي چې کریم جانه، احمد جانه، د دې په هکله ستا نظر څه دی؟ ولې تا به کتابونه لوستي وي، ذهن به دې څنګه وي؟ خلاص به وي. نو دا یوه ګټه شوه. بله ګټه یې دا ده چې موږ به وخت نه وي ضایع کړی. تر ټولو نه ما تاسو ته مخکې په یوه کیسۍ کې وویلې چې هغه څه شی دی چې بې پښو ځي خو هېڅکله نه راځي. بې پښو ځي هېڅکله بېرته نه راځي. هغه وخت دی. ګورئ څومره مو چې له وخت څخه ګټه واخیستله، وانخیستله، که نور بیا د واورې غونته دی، ویلیږي او موږ ته نه ودرېږي.
نو موږ چې کله په خپل وخت نه ضایع کوو مطالعه وکړو زموږ ذهن به بیا هم څنګه وي روغ به وي سالم به وي او زموږ ذهن به تر اخره پورې تر ډیره در عمره پورې څنګه وي روغ او جوړ پاتې وي. ښه بل دا دی چې کتابونه چې څوک لولي د هغه به نورې ګټې څه وي د هغه ګټې دا دی چې ته د علم خاوند کېږي. د څه شي خاوند؟ که د طب کتابونه د لوستل ته ډاکټر کېږي، که د انجینري کتابونه لوستل ته انجینر کېږي، که د ژورنالیزم کتابونه لوستل ته ژورنالیست کېږي، که د میتودالوژي د استادي دغه نور ټول علمونه د زده کړې ته استاد ښوونکی کېږي. همدغسې که د سیاسي کتابونه لوستل تاریخ جغرافیه د که لوستل اقتصاد د که لوستو ته رئیس جمهور کېږي، ته د اقتصاد وزیر کېږي، له تا نه لوړ شخص جوړېږي. نو دا یې ګټې دي. ته چې کتاب لولې نو هغه څنګه کېږي؟ ته به حتما په یو شي پوهېږي. دلته وګورئ هر کتاب دی، دا هر کتاب د یوې زینې په معنا دی. تاسې په اول ټولګي کې هم ویلې، په دوهم کې هم، اوس په دریم کې، همداسې په څلورم کې، دا هر کتاب ستاسو د زینې په شکل دی. څومره چې کتاب لولئ دومره به څنګه کېږئ؟ پورته ځئ، لوړو پوړیو ته به د ژوند څنګه کېږئ؟ خیزئ. بل دا ده چې که څوک کتاب لولي او څوک یې نه لولي د هغو ترمنځ هم ډېر زیات فرق دی. ته چې چېرته لاړ شي په هر څه به پوهېږي. ته چې که هر ملک ته لاړ شي ته به په هر څه پوهېږي او په هر څه معلومات به تا ته وي. دا نه چې ته یو چا څخه تل پوښتنې وکړې چې دا څنګه کېږي دا څنګه کېږي. نه، ولې تا کتابونه لوستي، کیسې دې لوستي، په هر شي باندې څنګه کېږي پوهېږي. بل زما درنو زده کوونکو دلته لیکل شوي وایي د کتابونو ډولونه. کتابونه اوس په څو ډوله دي. یو خو دغه کتابونه دي چې زموږ تاسو سره په لاس کې وي، په کور کې، په بکسه کې، په المارۍ کې، هر ځای کې دي. لکه دلته چې تاسو وینئ دا کتاب تاسو ګورئ، ټول کتابونه زموږ سره څنګه ده شته دی. یو کتابونه دي چې هغه په څنګه وي په تلیفونو کې وي، په ټابلیټو کې اوس چې راغلي دي. وګورئ دغه زده کوونکی څنګه کېږي خپل کتاب په موبایل کې لولي. صحیح ده. دا یو ډول یا موږ به برقي کتابونه ورته وایي. بل کتابونه هغه دي چې هغه خلک اوري. صحیح ده. په موبایلو کې هم شته، خلک یې اوري، غوږ یې ورته نیولی وي، هغو ته هم کتابونه ویل کېږي. ګلونو بیا په نورو برخو کې، په نورو درسونو کې به هم په کتاب ډېرې خبرې کوو چې په کتابو کې ډېرې زیاتې خبرې دي. خو له ټولو نه مهمه دا ده چې د کتاب لوستلو ځای هر چیرته چې وي هغه بدون دغه ځایونو چې هلته موږ لاس و مخ وینځو یا ضرورت رفع کوو، د هغه نه بدون نور ډېرو ځایو کې به هر چیرته چې مناسب ځای وي هغلته به موږ کتابونه لولو. بل دا د ژوند درانه کیسې پکې وي. خو له ټولو نه مهم دا ده چې کله د کتاب ولوست باید عمل ورباندې وکړي. که د عمل ونه کړم نو بیا د کتاب لوستل هیڅ ګټه نه لري. د ګلونو زده کوونکو دلته یو لوی متن لیکل شوی په 14 مخ باندې. په راتلونکي درس کې چې زه تاسو ته حاضرېږم بیا به هم د کتاب په هکله خبرې کوو، ډېرې زیاتې خبرې به کوو. تاسې به دا ولولئ او هغه کلمې چې تاسو نه پوهېږئ د هغو لاندې کرښه کش کړئ، وبه یې لولئ او ترې لاندې چې به وکړئ کرښه به کش کړئ. انشاءالله چې قدرالله شیرزوی به بیا حاضرېږي. نو اوس هم په لوی بخونکي خدای سپارم. الله مو مل.